الأنبياء والمرسلين أما بعد باب سنة المغرب بعدها وقبلها کتاب ریاض صالحین یو 201 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د ماخام د مانځنه فرم النمخ کې او رستا سنت په دې باب کې مخ کې د دې باب متعلق مخ کې بابونه کې حدیث عبد الله بن عمر او د عائشہ رضی الله عنها دو حدیثونه دا تیر شوی دي او دواړه صحیح دي منغو حدث پریدونه خبرې کی یار او دغه خبرې کان یصلی بعد المغرب رکعتين یقینا النبي صلی الله علیه وسلم با د ماخام د مانځنه وروسته 2 رکعاته مونږ دا وکړو دې 2 رکعاتو را مراد هغه سنت مؤکد دي چې د ماخام د فرم وروسته هغه کیږي دم اول نمبر حدیث ته وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مغفر نے روایت المزنی رضی الله عنه چې هغه روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی دي صلوا قبل المغرب تاسو منځ کوي د مانځل د ماخام د مانځنه مخ کې کله چې لمر پریوزي او اذان وشي نو د فرم النمخ کې د الله پیغمبر فرمای تاسو منځ کوي حکم کړی دی قال في الثالثه درې ځل نبی صلی الله علیه وسلم ویلا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب تاسو د ماخام د منمخ کې 2 رکعات منځ کوي د ماخام د منمخ کې منځ کوي هغه 2 رکعات مراد دي دریم ځل نبی صلی الله علیه وسلم ویلا لمن شاء چې چا خوخی څوک غواړي مقصد دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت ترغیب ورکړی دی او امت ته دغه شان ته تیزی ورکړی دا چې د ماخام د فرمون مخ کی خامخا منځ کوي تاسو منځ کوي حکم په دې معنی کیږي چې اوس عمل ډیر زیات دغه شان ته مهم وي ځکه د الله پیغمبر حکم کړی دی خو د دې لپاره چې د امت باندې واجب نشي فرض نشي او بالکل سنت مؤکد ونی ګرځي او د الله پیغمبر سره د لفظ ویل لمن شاء چې چا خوغي پکار دی خامخا پکار دی خو یې د لازم نه دی د چې دا واجب په شان د امت باندې واجب شي او به امت دغه توان نه لري نو دې روایت کې دغه شان د ماخام د مانځنه مخ کې سنت 2 رکعاته دا ثابت شو او حدیث د عبد الله بن مغفل دا مخ کې تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو بین کل اذانین صلاه بین کل اذانین صلاه دریز النبی صلی الله علیه وسلم دا ویلو چې ګوره په مابین د هر یو اذان او اقامت په منځ کې مونږ دي د هر یو اذان او اقامت په منځ کې مونږ دي نو دې کې ما خام راځي کنه خو دریم ځل سلورم ځل بین اسلام لمن شاء چې چا خوخی معنی دا د هر منځ د هر اذان او د اقامت په منځ کې امت باید دغه شانته منځ کې نوافل کې تحیۃ المسجد کې تحیۃ الوضو کې یو 2 رکعات دغه شانته هغه به اضافه کې تلاوت کې خدغه شانته هر اذان او اقامت په منځ کې وقفه دا کار د چې اعلام خلکو ته اذان وشي چې راشي او دغه شان د مانځه وخت هغه دومره چې هغه او د خو بکیو کی کاو د سي دغه شان دغه لار باندې قراشي جمعه ته کندار کو دل دې په خاطر باندې نبی سم دغه شان ته او زمونږ د دین مصلحت دار سړی باید د ماقام اذان وشي سم د بای زور ونه لګي چې هغه ډایرک ودرېږي 2 رکعات مون باید دا وکي دویم نمبر حدیث ته وعن انس رضی الله عنه قال انس بن مالک روایت لس کاله دی انسان د الله د پیغمبر خدمت کړی دی موږ تاسو الله سره جنت کې وځي کی دا وی ولقد رايت كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب روایت امام بخاری دی دا وی چې یقینا ما د الله د پیغمبر غټ صحابه کرام لیدلی دي چې کله به د ماخام اذان وشو نو لمر به پریوتو نو د صحابه کرام با په مسجد نبوي کې دستونو طرف ته تیزی کوله یو بل نه بستونو ته مخ کېدل چې کله به ماخام شو څه لپاره چې دغه د ماخام د مانځنه مخکې دا 2 رکعات منځ کی ار یو به د مچنوي ستنه په کوشش کوو چې دغه شان ته لار شوال ته دغه 2 رکعات منځ کی یو خبره خو دې کې دا ثابت شو چې منځ د مؤمن مسلمان کوي به سوتري ته وږي د جمعه ستن دیوال کاغنه یو انسان ته ودرېږي دغه شان ته منځ کا ځکه بر روایت کې د الله پیغمبر فرمایي دا صلی احدکم فلیصلی الى سترا وليدن منها
کله چې تاسو کې یو کس مونږ کین هغه سوتري ته وکي او سودی طریقې نږدې لا يقطع الشیطان علیه الصلاه چې شیطان به دې باندې مونږ هغه دغه شان دقت نه کیدو د شیطان مراد دا چې یو انسان چې تیریږي سړی مخ ته شیطان دی کنه شیطان مراد ابلیس نه جواب راځي او سامه کې ته تیریږي نه دینه مراد حیوان دی حیوان باندې پرې دی ته چې یو سوتري ته ودرېږي استاد وړاندې ته بل شاده هغه به انسانان باندې تیریږي که حیوان هم تیریږي هغه باقوا هغه بچب تیریږي نو بل فائدہ په دې روایت کې دا ده چې د ماخام د فرمون مخ کې 2 رکعات منځ کول صحابه کرام دا د الله پیغمبر زمونږ استاد دین عظیم استاد دا غینه با صحابه کرام زمونږ استاد دین ستنی دوی دا کار کړل چې تیزی به کوله ماخام اذان چې به وشو دې تیزی نه کوله چاله غفر مون قضا کیږي او دې ودرول پکار دي تیزی به دې ته کوله چې دا 2 رکعات منځ کی دا به نه پرې خورو بل روایت کې راځي دریم نمبر حدیث عن سلمان روایت ته غوي چې كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم په زمانہ کې 2 رکعات چې مونږ کو کله چې بدغه شانته د لمر د پریوتون لروستا قبل المغرب او د ماخام د فرمون نمخ کې لمر د پریوتون لروستا او د ماخام د فرمون نمخ کې ومنګه 2 رکعات مونږ کو فقيل نو چا ورته ویل انس بن مالک دا اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما آیا و نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه 2 رکعات مونږ کړه دي لکه دا بل روایت دی مخکې روایت نه دی الله پیغمبر دغه 2 رکعات مونږ کړه دي قال اغيت ول كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ کتر چې دا 2 رکعات مونږ کوو مونږ به دروځ دا مونږ کوو د ماقام د فرمونه مخ کې خدای الله پیغمبر بالکل مونږ ته حکم نه کړو منه کړی نه خود دې دا چې دلته دغه شانته دی راوی ته دی عبد الله بن انس بن مالک ته دغه شانته حکم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث رسیدل دی ځکه دغه شانته دا خبره وکړه یعنی د الله پیغمبر منه کړی نه ته سوال کې چې الله پیغمبر کړه دې کنه کړه ومنګه کتلی کنه یو ته دا تقریری سنت چې الله پیغمبر یو عمل کتل او ناروا د الله پیغمبر بالکل منه کړی دی چې کله یو عمل ټیک دی برابر دی الله پیغمبر هغه باندې رد او من عدانه ده کړی سرونه من حديث دار انس بن مالك روایت دا وی كنا بالمدينه من په مدینه کې فاذا اذن المؤذن لصلاه المغرب کله چې به اذان کوونکی د ماخام د منځ لپاره باذان وکړي ایبه تدر السواريه صحابه کرام بس تیزی وکړه مسارعت به وکړي جلتی به وکړه د ستورو طرف ته څنګه چې بازار وش एकदम یو بدی خو منډه کلوبل بدی خو منډه کې دې سره بلاړو او مچ نبوي ستونو تبود 2 رکعات منفرد او رکعتين په 2 رکعات منځونه به کول حتى ان الرجل الغريب لا يدخل المسجد نو تر دې پورې چې کله به یو ناشنا سره جمعه ترانه نه وته نو فيحسب ان الصلاه قد صليت من كثره ما يصليهما هغه به دا ګمانو چې یقینا د ماقام جمع شوی د خلک سنت کوي خلق سنت کوي او د دې وجه به دا سوچ کو من کثرتی من یصلیهما د دې وجنه چې دغه شان تر ډیر وای د خلکو چې خلکو به د 2 رکعات مونږ کوو جمعه کې ورې سنو چې وسړی به ناس ته هغه به زین کوم زمونږ استاد خلکو مونږ خلک اسې ناشتي نو هغه زین کوم د څه بنو ډیر صحابه کرام څنګه چې د ماقام اذان وشو ار یو بدغه شاده په تیزی سره مچره به وستو ته به ځان نسو اول ته دغه 2 رکعات مونږ خامخا کوو هغه د الله پیغمبر راوته هغه به د شاده فرض منځ کوو نو دې روایتونه دا معلومیږي چې یو خبره خدا چې مؤمن مسلمان دا په کار ذکر منځ کوي سوتره دی باید دا یو عظیم سنت ته بهترین سنت ده کو څوک به سوتره منځ کوي منځ باطلیږي نه خو یو بهترین اجر نه دا محروم شو دویمه فائدہ دا چې د شاده ماقام د مانځنه مخکې 2 رکعات سنت منځ کول کله چې اذان وشي فرمون لانی ولال 2 رکعات منځ کول دا یو سنت عمل دی او دې سره مینه ساتل پکار د مینه دا چې دا کول پکار دي اسمه وجنه ماقام مونږ دیو دا ټیم ډیر لند او تنگ دی زر قضا کیږي او د څه کیږي نه د الله پیغمبر باندې چې کوم وحی راغله باغي وحی کې د ماقام د مانځ ټیم دار بعد من ادغه شانته لمر چې کله پریوز دغه وخت د ماقام شروع کیږي تر دا هغه ټیم پورې چې دغه شانته د اسمان د کینارو چې د کومه غاو تر سرواله دي او دا دغه شانته سرواله غونډه چې تورتم شي او دا ختم شي د ماقام ختمي تقریبا علما چې په حساب کړل
یو نیمه غنټه د ماخام د مانځه ټیم دی یو نیمه غنټه ټیم تقریبا دا راځي ونن سبا وخت داخليږي 5 بجې تقریبا یو 2 منټه به پاسه په دغه ټیم کې د مون ټیم داخلي نو تعدین د کول په کار چره دا د ماخامون برانه قضا شي یو نیمه غنټه ټیم دغه شانته د ماخام د مانځه ټیم دی کول اول 2 رکعاته سنت دغه مون په کار دی چې الله مونږ تاسو دغه شان د هر او چې 2 رکعاته سړی کې د میزان د حسنات دغه چې شپته کال 50 کال د ژوند دی نو په 40 کال 50 کال ته 2 رکعاته کړي څنګه مونږ دا بر لګيږي ستاسو فرض ته به لګيږي د فرض خلاو په دې باندې پوره کیږي او فرض کې چې خلاو نقصان نو الله به تعالی درجه اوچته الله به تاسو معافي نه کوي الله به دغه شانتي ناشنا درجه بدل کی چې ایران به دا د کم طرفه الله دې موږ تاسو له خیر عمل توفیق راکړي والله دې را قبول کړي وصلی الله علی نبینا محمد